وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف علماء لیکلي دي چې قران کریم کې ټول 4 مثالونه الله ذکر کړی دي. ټول مثالونه قران کې 4 ذکر شوي. مثال قران کې پدریو معنی باندې استعماليږي. یو په معنا د وصف باندې او د صفت باندې، څنګه چې الله فرمایي وله المثل الاعلى، د الله د پاره اوچت صفاتونه دي. دا مثل په معنا د صفت باندې دی. به مثل په معنا د حال باندې، لکه رستوي او کصيب من السماء، یا دلتوي مثلهم حال د دوی. درم معنا د مثل تشبیه شیء بشیء، د یو څه تشبیه ورکول د بل څه سره. په دې ترجمه باندې بیا 3 شینه پکار دي. یو مشبہ، بل مشبہ به، بل وجه تشبیه. لمبنه دواړو معنی کې دې ته ضرورت نشته. او په درېمه معنا کې 3 شینه غواړي. یو توي مشبہ، بل توي مشبہ به، او بل توي وجه تشبیه. د مثال فائدې، چې مثال کې فائدہ څه ده، قران کریم داغه فواید ذکر کړی دي. یو فائدہ سورته بقره 55 نمبر آیات وګورئ تاسو. ماذا اراد الله بهذا مثلا، الله په دې مثال سره څه غواړي؟ جواب ته ګورئ، پایلې ته ګورئ. یذل به کثیرا ويهدي به کثیرا. الله په دې مثال سره ډېر ته هدایت کې ډېر بلارې کوي. نو د هدایت یو فائدہ اذلال الکثیر او اهتداء الکثیر، چاته هدایت کول، څوک بلاره کول. ذم سورۃ ابراهیم 15 ته وګورئ. توتی وکلها کل حین باذن ربها، ورکی خپل میوه هر موسم کې په حکم در رب داغه. ويضرب الله الامثال، او بیان الله مثالنا للناس، د پاره د خلکو څه فائدہ پکې دا ولی بیانې، لعلهم يتذكرون. فائدې دا چې خلک ته فائدہ واخلي، خلک ته فن واخلي. چټي باندې الله مثالونه نه بیانې. امدارنګ سورۃ حشر 21 نمبر آیات ته وګورئ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله فرمای دا مثالونه من بیانوو للناس د پاره د خلقو لعلهم يتفكرون،
دې دپاره چې دا خلک ور باندې غور وکړي سوچ ور باندې وکړي ځان ور باندې په آزاد او بل په مثال باندې پویدونکې سړی هغې ته الله رب العزت عالم ویلی دی چې تطبیق نشي کولی د مثال په ممثل باندې نو ته پوه شه دا نه پوهېږي او چې کله تطبیق د مثال د ممثل سره کولی شي الله رب العزت دغه خلکو ته څه وایي علما ورته وایي مولیان ورته وایي یو خو زمونږ ستاسو په نظر کې مولا دی زمونږ ستاسو د نظر مولا جدا دی د الله په نظر کې مولا جدا دی الله چې د کوم مولا خبره کوي هغه دا چې د مثال تطبیق کولی شي د مثال نه پیدا اخیستلی شي سورت عنکبوت 43 نمبر آیت تاسې وګورئ وتلك الامثال نضربها للناس او دا مثالنا بیانو منگا دیلرا للناس دپار دا خلقو وما یاقلها الا العالمون او نپویگی پا تطبیق دی مثالون مگر ملیان علماء بھی پویگی برای واجب مثال پیش کرے دے وی مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت خلق معناو کی وزمنڈی وی معنا دا د جولاګې د کور جوړي څه د پاره جوړي چې زما په کې شپې سبا شي چې کله مکمل کی به د خپل نب کې ځوړندې ټالۍ وهي صاحب کې وخیږي دی غیر الله ته چغي وي غیر الله تعالی مدد شوی د غیر الله منخت ورکړه کې دا چې دا به زموږ لپاره ګټور ثابت شي هم دغه په وجه به جهنم ته ورځي که خیری ها خلق قرآن تطبیق نه کوي ترجمه دا منډه د زیبا خپل ترتیب غواړي خپل استادان غواړي ګوري دا ډاکټران ټول ډاکټران دي خو څوک د سترګو کا په مرض کې ماهر وي څوک د مړی په مرض کې ماهر وي څوک داخله وي څوک جراحي د هر چا خپل مسلک ډاکټران دې ټولو ته وایي لیکن مسلکی خلق پکې معلوم وي اوس د سترګو ډاکټر ته خلق د داخله امراض او مریض نه ورلی هماغه څوک ورلی چې سترګې کې نقصان وي د ماشومانو جدایي اطفال ورته وایي قرآن خپل خوند لري خپل مزه لري خپل طریقه لري په هغه طریقه باندې سړی قرآن وایي بیا د دې عقیده نه جوړېږي ولې نه جوړېږي او به طریقې ورته وایي نه په هغه ما خو تاسو ویلي که نه هغه ویلي بلاوې عربي لفظ نه پې زه پوهېږم نه پې تاسې پوهېږم من کسبه مثلهم اوس دلته دا مثال عام مفسرین دا لګی د منافقانو سره نو منافقان دا مشبه شو او الذي استوقد نارا دا څه شو مشبه به شو وجد تشبیه قرآن په خپل ذکر کوي فلما ضاق ما حوله ذهب الله بنورهم منافقان دین ایمان اسلام هغه وخت مني چې ګټې پکې نه بیا ورته تیار نه دی صرف په جبه باندې په دین خاطر وایي چې د مسلمانانو د گزار نه بچ اخوا بیا د مرګ نه وروسته د هغه د ایمان هیڅ کار نه ورکوي بعض دا مثال ګرځي د پاره د مجاهر کافر دواړو طریقو باندې تطبیق تم ګورئ ترجمه تم ګورئ مثلهم اول د عام مفسرینو ترجمه کوم
مثال د منافقانو کمثل الذي استوقد نارا پشان د مثال د هغه چا دی چې بلې کور استوقد باب استفعال دی معنا د طلب پکې پرتا ده معنا طلب کی د بلولو د ور خدان تمام معنا صرف بلول د ور وکړ کمثل الذي پشان د مثال د هغه چا دی استوقد نارا چې بلې کور ور کې دوه شیزونه دي یو اشراق دی بل احراق دی اشراق معنا رڼا کول او احراق معنا سیزل دا دوه صفته په ور کې پراته دي او منافقانم په جبه باندې اقرار کوي په ځړ باندې انکار کوي ور کې څو شی نشو دعا منافقانو کې څو شی نشو دعا څه شی په جبه اقرار او په ځړ باندې انکار فلما ذات ما حوله اذاعت دا د فعل متعدی ضمیر فقید راجی د نار تا هغه فاعل دی او ما حوله هو ضمیر راجی د چاته د الذی تا مراد تینا هغه سیزونه چې چاپیرا د بلون کې نه دي سیزونه نو په دې توجیه باندې ما حوله به مفعول به شولا یا اذاعت لازمی چرناو کی دارنا کی داور ما حوله په دې چې دا لازمی شي به دا مفعول به مکانی دی به مفعول به نه ده ځکه فعل لازم مفعول به نه غواړي لیکن مفعول به ولا راضی دخلت الدار نما حوله نه به مراد هغه مکان چې چاپیرا د بلون کې نه دی فلما ذات هر کلا چرنا کې داور چاپیرا د بلون کې نه مراد تینا ټول سیزونه چې دینه اخوادي خوادي به مفعول به فلما ذات هر کلا چې روخانه کې داور ما حوله اغه زینا چې دی ور نچا پیر دی مکانی شو به ذهب الله بنورهم یوسی الله رنا د دوینا وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او فرید دوی لرا پتیارو کې چې سنویني سمانا منافقانو د کلمې په ویلو باندې د مسلمانانو نه خپل ځان خپل مال محفوظ وساتو د کلمې په ویلو باندې هغه مال محفوظ ک ځان محفوظ ک دنیا کې خو سده خیال داده چې دا دلته دنیا کې ګټه په وکړه نو په دې آخرت کې ګټه وکړو ذهب الله بنورهم دا تعبیر دی د مرګ د دوینا بوت له الله رڼا د دوینا معنا یا یې دا غي منافقت خلق تخکارا کو او یا یې مړکل او د کېګه بنا یا یې و مړکل بوتلل درنا تعبیر شو یا د دوی د مرګ نه او یا د ښکارا کولو د منافقت د دوی نه چاته مؤمنانو ته نو هر کله چرنا تلاړه ا د فائدې شی چرنا وتلاړه احراق به په ځای پاتې ده وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او پرې خود الله دوی لرا پتیارو کې چې سنویني معنا دا د عذاب ورته پاتې شو د مرګ نه روسته سم دستی د دوی عذاب شروع شي دا په هغه توجیه باندې چې دا مثال شي د منافقانو څنګه چې عام تفاسیر دا ترجمه کړی دا دیم هغه دا چې دا مثال دی د مجاهر کافرو هغه چې ښکارا کافر دي
مثلهم مثال د دې کافرانو کمثل الذي استوقد نارا پشان د مثال دا چا دې چې بلې کوره نور کې دوه شیزونه دي یو احراق او بل اشراق فلما ذات ما حوله هر کلا چرنا کړي اور چا پیرا د بلون کنا معنا دا رڼا ځینې مسلمانانو صحابه د مکی اوسیدونکو او څه د مکی نه بهر خلکو ایمان پیراو نو دا د مکی کی د ځینو خلکو ایمان راوړل لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه او داغه مرګري تر عمر فاروق او تر هغه صحابه پورې چې د هجرت وخت پورې ایمان راوړل او هغه چې د مکی نه بهارو نو هغه نرستو کافرانو په ښکارا باندې د رسول الله مخالفت شروع کړ کافرانو په ښکارا باندې د صحابه خلاف شروع کړ چې شروع کړ ذهب الله بنورهم بوتل الله رڼا د دوینا پیغمبر ته مهاجر ک صحابه ته مهاجر کړه وترکهم فی ظلمات او پری خدا غوی لرا په تیارو کې لا یسرون چې سنویني دا پاغه صورت کې چې دا مثال شي د ښکارا کافرو خو په دې ترجمه کې یو مشکل دی هغه ته ګورئ ذهب الله بنورهم هم ضمیر د جمع دی او الذي هغه مفرد دی د دې وجنا مفسرین په دې کې توجیه کوي مثلهم ومثل داعیهم مثلهم ومثل داعیهم مثال د دې کافرو او مثال د دعوت ورکوونکو د کافرو ته کمثل الذی نو الذی دا بیان د داعی او هغه د مفرد نو استوقده کی ورته ضمیر د مفرد راځي شو خیالم دی ورته او ذهب الله بنورهم کی ضمیر راځي دغه کافرانو ته او هغه جمع ده ضمیر د جمع او تراجی شوی دی نو هیڅ مشکل پکې نشته مثلهم ومثل داعیهم كمثل الذي استوقد نارا په جانب د مشبہ کې جمع ذکر کړلا او په جانب د مشبہ به کې مفرد ذکر کړ آلتا د جانب د مشبہ کې د مفرد نه ذکر کول د دې وجنه چې په مشبہ به کې مفرد ذکر شوی دی او دلته یو بل مقدر لفظ دی وهناك رجال قاعدون وهناك هغه پاتې شوی دی په ذکر د مثلهم باندې نو مکمل کلام مؤسس شو مثلهم ومثل داعیهم مثال د دوی او مثال د دعوت ورکون کې د دوی پشان د مثال د هغه چا دی چې وره بل کوال ته خلق ناس وي التا خلق ناس وي فلما ذات ما حوله هر کلا چرنا کړ دی ور چا پیر د بلون کنا ذهب الله بنورهم بوتل الله رڼا د دوینا وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او پری خود دوی لرا په تیارو کې څنویني اوس داغه تتمه کوي سمن کاننی حق ناوري کته ورته حق بیانې هغه ورته دا ورېدو قابل نه دی ځکه کون دی کون ته نغاره دا واه کړ څه پیدا کوي بوکمون ګونګیان دی پخله باندې حق نشي بیانوله عمن لاندې دی حق نه ویني فهم لا يرجعون نو دوی د خپل کفر نه واپس کیږي ځکه د انسان د هدایت تمندل د ذرایع دي یا چاته وکیږي یا حق بیان کی
نو چې بیان کې په د باندې هم اثر وکړي او یا چې کتاب راواخلي وی ګوري نو نه چاته غوږ دی نه ویلې شي او نه مطالعه کوي نو څنګه به د کفر نه واپس شي هغه اسباب د واپسې ټول خراب شوي دي دی وجنا هغه خلک چې ځان ته تکلیف نه رسوي نه صحیح کتابونه ګوري او نه بیان کوي او نه چې څوک ورته حق بیانوي هغې ته غوږ دی دا به همیشه دپاره همدغسې په تیاره کې پروت وي دا تیارو نشي راوتلی